د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. نیکولسن وایي افغانستان کې جګړه نه غواړو، د خبرو له لارې د ستونزو پر حال باور لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې پلوي نه ده او په دغه هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لپاره پر مذاکرې باور لري. نیکولسن دا څرګندونه د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې کړې دي. نیکولسن زیاته کړې ده چې اروپایي ټولنه د سوله ییز او هوسا افغانستان ملاتړ او غوښتونکې ده او د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان ثبات د ټولو سیمې او نړۍ په ګټه ده او دوی باوري دي چې هر ډول ستونزې یوازې د خبرو له لارې د حل وړ دي. او اروپایي ټولنې د اسلامي امارت د وروستۍ پریکړه هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانټ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او بیا راستنېدو کمیسیون جوړېدو په اړه د اسلامي امارت د وروستۍ پریکړه هرکلی کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې که چیرته له افغانستان څخه د وتلو افغان شخصیتونو د بیا راستنېدو په اړه د اسلامي امارت له لوري د کمیسیون جوړېدو پریکړه رښتیا وي نو دوی یې هرکلی او ستاینه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې کمیسیون جوړېدل به ډېرې چارې اسانه کړي. د ویلو ده چې پرون د افغانستان اسلامي امارت کابینې د رئیس الوزرا په موجودیت کې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او عدالت په نوم یو کمیسیون جوړېدل تصویب کړل او دغه کمیسیون ریاست یې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ته سپارلی دی. یاد کمیسیون له هیواد څخه د وتلو افغان شخصیتونو سره د اړیکو او د هغوی د بیا راستنولو لپاره د زمینې د برابرولو دنده پر غاړه لري. لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه اوسئ.